اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن تاسو موږ درس دی هغه د اپلیکیشن په کریټ کولو کې ده په اپیکس کې صحیح ده یعنې موږ به څنګه په اپیکس کې خپل اپلیکیشن جوړو ډیټابیس لپاره موږ مخکې سکیما جوړه کړه نو هغه ټوله څومره سکیما چې وه هغه موږ تاسې جوړه کړه ټیبل یې چې وي هر څه چې وه جوړه مو کړو پاتې شوه د هغه وس اپلیکیشن جوړو مطلب ډیټابیس باندې ریل کار کوو او ډیټابیس هغه جوړو انټرفیس سټرکچر جوړو هغه موږ تاسې په اپیکس کې کوو نو موږ تاسې په کوم اپیکس کې کار کوو هغه چې د اپیکس چې د هغه ماډرن ورژن اف اپیکس ده چې هغه د 19.2 ویل کېږي نو مختلف قسمه ورژن شته 19.1 19.0 19 داسې ټولې مختلف قسمه ورژن شته موږ تاسو به په اوسني لیټسټ ورژن اف اپیکس کې کار کوو چې هغه 19.2 ده صحیح ده نو راځو په اپیکس باندې چیک او کار کوو څنګه اپیکس انسټال کوو مخکې موږ تاسو د اپیکس په انسټالیشن باندې کار کړی ده چې اپیکس به موږ تاسو څنګه انسټال کوو نو د اپیکس کې د کار کولو لپاره موږ تاسو باید یو ویب براوزر له موږ سره موجود وي که هغه کروم وي که هغه ایج وي او یا اني براوزر له موږ سره موجود دي نو موږ به تاسو به کار په براوزر کې کوو نو راځو په براوزر کې لیکو لوکل هاست به دلته ولیکئ او بیا فل کالم واچوئ او بیا له هغه بعد هغه پورټ چې کوم ته هغه ته ورکړی وي په انسټالیشن کې اوریکل اپیکس ته که نه زه به په دې پورټ باندې کار کوم نو هغه پورټ به تاسې ولیکئ که هغه تاسو پورټ یې ورکړی وي که تاسو 90 ورکړی وي نو هر پورټ چې تاسو ورکړی وي په هغه پورټ باندې به تاسو کار کوئ دلته ما پورټ چې ورکړی ده هغه 80 ده صحیح ده او بیا به ولیکئ اپیکس به ولیکئ نو تاسو ته به د اوریکل اپلیکیشن ایکسپریس کوم مین پیج چې د هغه به راشي راځو دلته اوس په اپیکس کې دوه قسمه شی موجود دي two kinds دلته موږ سره په اپیکس کې دوه هغه موجود دي ورسپیس موجود دي صحیح ده لومړی ورسپیس چې ده هغه انټرنل ورسپیس ده صحیح ده انټرنل ورک او سپیس او دوهم چې ده هغه بیا د موږ خپل کسټوم چې ده کسټوم ورکسپیس ده کسټوم ورکسپیس چې ده هغه بیا د موږ خپل چې ده کسټوم ورکسپیس ده چې کوم یو ورکسپیس راتلو که نه راتلو هغه بیا د موږ خپل کسټومایزیشن ده کسټومایزډ هغه د ورکسپیس ده صحیح ده دلته به ولیکو کسټومایزډ هغه هم ده ورکسپیس هم ده صحیح ده نو راځو په هغه باندې هم چیک او موږ تاسو پوره خبره کوو صحیح ده چې دا ورکسپیس انټرنل ورکسپیس سره کم ده او کسټومایز ورکسپیس څنګه ده صحیح ده په هغه باندې موږ تاسو هم خبره کوو لومړی راځو دلته به لومړی چې مخکې له مخکې کله تاسو ورکسپیس کریټ کوئ صحیح ده ورکسپیس جوړوئ نو انټرنل ورکسپیس دا مطلب لکه موږ تاسې مخکې په ډي بي ای کې موږ به چیک او یوزر باندې کریټ کوو که نه په ډي بي ای کې موږ یوزر کریټ کوو بیا به مې هغه ته پریویلیجز ورکول د هغه کوم مطلب رایټس چې ول هغه به مو ورته ګرانټ کول دغه رقم په اوریکل اپلیکیشن ایکسپریس کې یا اپیکس کې هم چې ده موږ تاسې په دې کې انټرنل یو ورکسپیس موجود ده چې په هغه کې ته نور ورکسپیس چې کولی سئ منیج کولی سئ نو کله چې لومړی ته اوریکل اپیکس ته داخلیږي او یا هم ورکسپیس جوړوي نو دلته به ته څه لیکې انټرنل صحیح ده انټرنل به لیکې او بیا به هغه پاسورډ او یوزر نیم ورکوي چې کوم وخت کې هغه چې کړی تا اوریکل اپیکس انسټالیشن کې استعمال کړی او تا ورته اساین کړی که نه نو هغه یوزر نیم پاسورډ به چې کوي ورکوي نو زه اوس په هغه باندې داخل شوم نو په دې کې به تاسو مختلف منیج ریکویسټ دی منیج انسټانس ته که نه نو مختلف قسمه آپشنز د سیټینګ تاسو دلته لیدلی شئ د کریټ ورکسپیس له لارې موږ کولی شو چې کو ورکسپیس کریټ کو او د منیج ورکسپیس له لارې بیا موږ کولی شو چې وکړو نور ورکسپیس چې کو وګورو اوس ځکه دلته لاړ شم دلته ما سره دا قسمه ورکسپیس دی صحیح ده او دې باندې اوس خبره نه کوو موږ تاسې بس چې کوو یو ورکسپیس کریټ کوو چې موږ تاسې ورکسپیس څنګه کریټ کوو کریټ ورکسپیس ته راځو ورکسپیس ته نوم ورکوو مطلب دلته نوم ورکوم چې ورکسپیس ته به نوم ورکوو صحیح لایبرري صحیح ده لایبرري یا ای لایبرري ورکو که نه نو دا نوم به نور هم صحیح راشي دلته ورته لیکم چې ای لایبرري
ورسپیس آی ډي هم دوی خپله بیا چیک کوي ورکوي چې څومره آی ډي باندې راتلل هغه دوی خپله چیک کوي ورکوي څومره هغه ورسپیس ډسکرپشن دلته ورکوي چې مطلب دا ورسپیس کې کوم سکیمه موجوده ده دا ورسپیس د څه لپاره استعمالیږي نو هغه تاسو بیا دلته چیک کولی شئ ورکولی شئ دومره خبره په دې کې ده آیډنټیفای سکیمه کله چې تاسو ورسپیس کریټ کوئ دلته خبره دا ده چې دې ورسپیس ته کوم سکیمه چیک کوي اساین کوي موږ مختلف قسمه سکیماوې جوړ کړي دي ما سره پی او سته پارمی سیستم همدا رقم سکول منیجمنت سیستم مختلف قسمه سکیما دي ما سره خو په دې کې زه ورته یم چې ګورئ که چېرته تاسو داسې کولم چې یو اګزسټنس سکیما هم نه استعمالوله که نه نو بیا به دې کې نو واچوئ او که چېرته مې اګزسټنس سکیما استعمالول له ما سره دا سکیما موجوده ده ما مخکې جوړه کړې وه که نه نو دا له موږ سره دا سکیما موجوده ده او دا سکیما له موږ سره چیز په نوم باندې وه د ای لایبرري په نوم باندې وه دا سکیما نور به موږ ګورو داسې نه وي چې بل لایبرري په نوم باندې ده یو ای لایبرري په نوم باندې ده نو زه به وګورم چې کوم د موږ سره دلته چې ده ورسپیس هغه اصلي ورسپیس ده صحیح ده نو ای لایبرري په نوم باندې وه او د دې هغسې و هغه بی سی ایس و نو وبه ګورو بیا هم د دې لپاره سي هغه چې سي موږ ته پته ولګېږي نو دغه ورسپیس له موږ سره چې ده دغه سکیما له موږ سره چې ده اوریجنل ده دا له موږ سره کولی سو او دا موږ ته چې ده اویلیبل ده موږ کولی سو دا چې کو کریټ کو نو راځو ای لایبرري ته ای لایبرري موږ چې وکړه ورته کریټ کړه چې دا ورسپیس باید ته کومه سکیما اساین سي ای لایبرري سکیما ورته اساین سي اډمنسټریشن یوزر نیمز کله څوک په دې ورسپیس باندې کار کوي د هغه نوم باید څه شی وي همدا زه ورته یم لنډ ډول درته وایم چې د هغه نوم باید اډمین وي او پاسورډ یې هم باید څه وي اډمین وي داسې لنډ ډول باندې ورته کوو او یو ایمیل د دې لپاره غواړي چې کله سي مطلب د تاسو څخه پاسورډ یې هیر شي او یا هم یوزر نیم ورڅخه هیر شي نو بیا تاسو وریکل ایکسپریس یا وریکل افیکس چې کوم دلته له موږ سره ویب سایټ ده کوم له موږ سره هغه اصلي مرکز د دې وریکل هغه وریکل سپورټ کوي هغه کمپني هغه ته کمپني ته تاسو میسج کولی شئ ریکویسټ کولی شئ له ما څخه یوزر نیم پاسورډ هیر ده هغه بیا تا ایمیل ته چیک کوي نوی یوزر نیم او پاسورډ چیک کوي دی شي دا یو هم چې ده یو غټ فیسیلیټي دلته پکې چې ده موجود ده نو دا ما خپل دغه کوم یوزر نیم چې و هغه مې ورکړو صحیح ده نو دا ما چیک ورکړو دا به زه چیک کوم کریټ کوم که دا تاسو ثبت کوئ که یې نه ثبت کوئ هم خوښ هم که ثبت کوم که نه ثبت کوم نو له موږ سره ورسپیس نیم چې سو ای لایبرري ورسپیس سیده هغه سیستم اساینډ ورسپیس ده مطلب او اډمین په دې کې یوزر نیم ده ایمیل دا شی ده او دا سکیما نیم چې ده ای لایبرري نو دا ورسپیس له موږ سره چې سو کریټ سو ورسپیس له موږ سره چې سو کریټ سو اوس راځو خپل ورسپیس ګورو چې آیا کریټ سوی ده که نه ده کریټ سوی بیا به لوکل هاست ټیپکس ولیکئ اوس د انټرنل په ځای باندې زه دلته چې لیکم ای لایبرري بالکل ای لایبرري او اډمین پاسورډ لکه ما مخکې چې ورکړی و دلته بیا هم چې ورکړم اډمین او دې ته به چې سم ساين سم ښه نه هغه پروانه لري ای لایبرري اډمین او لاندې پاسورډ چې کوم ده دا هم چې ده ځینې وخت کې تاسو دغه رقم مسله راغله یوزر نیم او پاسورډ کې چې راتله خطایي راتله که نه نو تاسو بیرته ځئ انټرنل ته صحیح ده انټرنل ته او انټرنل ته چې کله لاړئ نو بیا تاسو خپل یوزر نیم پاسورډ هلته په اسانۍ سره چیک کولی شئ کتلی شئ صحیح ده تاسو به راشئ منیج ورسپیس ته دې کې موږ تاسو اوس چیک او خبره کوو اوله خبره خو کریټ ورکسپیس و دا موږ تاسو خبره وکړم ورکسپیس هم کریټ ملټیپل ورکسپیس یو په ځای باندې زیات ورکسپیس موږ چیک کولی شو کریټ کولی شو ریمو ورکسپیس کوم ورکسپیس چې کریټ کړی دی هغه ریمو کولی شو بل راځو منیج ډیولپرز اینډ یوزرز په دې کې موږ تاسو چې د خبره ده خبره په څه کې وه خبره موږ تاسو د ای لایبرري په نوم باندې یو یوزر چې کړی ښه ای لایبرري که نه او محمد منیر صمیمي د دې چې د فل نیم ده دغه له موږ سره یو ورسپیس ده دا ګورو چې د دې غلطي په څه کې ده یوزر نیم پاسورډ یې خطا دي که څنګه مسله ده یوزر نیم له موږ سره اډمین ده صحیح ده
او له موږ سره پاسورډ اوس ګورو چې دې پاسورډ کې څه مسله ده که څنګه نو پاسورډ یې هم ګورو یوزر از اډمنسټریټر صحیح ده دا خبره هم صحیح ده نو راځو فرست یوز نو دا پاسورډ کې موږ تاسو چیک کړی وه پریښی مو دا نو ورته ساین کړی نو راځو بیرته دلته چیک کوو پاسورډ چیک کړو ورته ساین کوو اډمین او کنفرم پاسورډ چې اډمین دا اپلای چینج به ووایي نو په هغه باندې به هغه چینج شی سي اپلای سي راځو اکاونټ اویلیبیلیټي هم صحیح ده پاسورډ اور کیس سینسیټیو دا مطلب اډمین ورته ټاکم دا هم یا ته بل پاسورډ نه موږ تاسو هغه چې ده کوم ورکسپیس یو هغه کریټ سو او یوزر نیم دی هغه چې ده خان ده نو موږ کولی شو خپل ورکسپیس کې خپل چې وکړو هغه خپل اپلیکیشن چې کو کریټ کو اوس بیا راځو دوباره خپل ورکسپیس ته ننوځو او په دې ورکسپیس کې دا موږ د بیسیس په نوم باندې ورکسپیس جوړ کړی دا خان یې ده هغه اډمنسټریټر ده او یو پاسورډ یې ده هم چې ده موجود ده نو راځو اپ بلډر موږ دلته دوه ډوله اپ چې کولی شو بلډ کولی شو صحیح ده لومړی خبره ده د سیکریټ نیو اپ نیو پیله لومړنی اپ یا داسې اپ که نه چې بیخي نوی اپ هغه چې سي کریټ سي او بل چې دلته سمال اپ مخکې له مخکې مطلب ته یو داسې اپ کوې سلیکټ کوې او له هغه څخه ته چې راخلې دغه مطلب انټرفیس او غیره نور شیان راخلې صحیح ده نو دا ټول پکې بیا ته چیک کولی سې راخیستلی سې هم ور دلته چیک کوو کریټ نیو اپ کوو بل ته یو داسې بیک اپ هم امپورټ کولی سې هغه موږ تاسو په وروسته درسونو کې مخکې درسونو کې موږ تاسو په هغه باندې خبره وکړو صحیح ده خو راځو اوس موږ تاسو یو اپلیکیشن کریټ کوو دا اپلیکیشن بیا سیده خپله یو نیو اپلیکیشن مطلب پیله لومړی نوی اپلیکیشن به په دې کې کریټ کېږي او بل ځینې وخت کې خلک د هغه فایل لري فلټ فایل لري یا سیسس فایل لري یا جیسن فایل لري یا ایکزیمیل فایل لري او له هغه څخه هغه جوړوي چې جوړوي اپلیکیشن جوړوي نو تاسو له هغه څخه هم کولی شئ پروډکټیویټي اپ کې بیا سیده هغه مخکې نه مخکې انسټال شوي هغه دي اپونه دي له هغو څخه هم کولی شئ موږ راځو نیو اپلیکیشن باندې خبره کوو او اپلیکیشن ته نوم څه ورکوو د موږ تاسو د اپلیکیشن نوم باید چې وي د موږ تاسو د اپلیکیشن نوم باید سیده هغه به لایبرري منیجمنټ انفارمیشن کدا منیجمنٹ سسٹم کې هم صحیح ده او کدا انفارمیشن سیستم کې هم چې کېږي لایبرري منیجمنٹ انفارمیشن سیستم لایبرري بیسیس انفارمیشن سیستم کولی شي صحیح ده لایبرري او بیسیس انفارمیشن سیستم بیخي صحیح ده په دې کې موږ تاسو دوه ډوله هغه لرو د دې کوم انټرفیس دی هغه دوه ډوله لرو یو ویټا ده او یو سایډ مینیو ده ویټا سیده خپله دلته تاسې موږ تاسې ته رسو ویټا سیده خپله دا رقم سټایل لري که نه بلو او وایټ کلر کوم سټایل سیده هغه لري ویټا ډارک بیا سیده آل کوم هغه سیده سټرکچر سیده هغه به په هغه کې ډارک ویټا ریډ کې تاسو خپله وینئ چې هغه به په هغه کې پورته کوم مینیو سیده هغه به چې ریډ وي نو دا مختلف قسمه تاسو چې کولی شئ رنګونه لیدلی شئ او په دې کې زده موږ مینیو لرو مینیو دوه ډوله مینیو دي یو سایډ مینیو ده او بل ټاپ مینیو ده ټاپ مینیو په سر کې راځي او سایډ مینیو په چیرې راځي سایډ ته راځي موږ تاسو یا ټاپ مینیو راوله او دا ویټا رنګ راوله که تاسو بل رنګ ورته انتخابوئ بل رنګ ورته انتخابولی شئ دا ورته انتخابوئ دا سلیټ رنګ ورته انتخابوئ سلیټ ورته انتخابوئ تاسو ماته کوم رنګ خوښ کړئ هغه که دا ویټا انتخابوئ دا انتخاب کړئ که دا زه بس مطلب دا رنګ مې ورته انتخاب کړو صحیح شو نو هغه ما چیک کو کریټ کو او بله خبره په دې کې چې دا د آیکن ده
یعنې مختلف قسمه آیکنونه له موږ سره موجود دي او دا آیکن بیا یوزر ته نه ښکاري صحیح ده او دا به خالص چاته ښکاري او هغه به خالص تاسو ته ښکاري مثال په ډول باندې دغه یو آیکن ما چیک کو ورته سلیکټ کو او دا چیک کو ما سیو کو په دې کې بله خبره دا ده صحیح ده له دې لارې چې ډایرکټ هم پیج ورته کولی شئ دې کې د خپل نیمر د اپلیکیشن کوم آی ډي چې ده هغه څو ده 114 نیمر تاسې د اپلیکیشن آی ډي ده موږ تاسو اپلیکیشن به په کوم آی ډي سره رن کېږي په دغه 114 باندې او کومه سکیم موږ دې ته ساين کړي ای لایبرری منیجمنت سیستم اتنټیکیشن ایکسپریس اکاونټ په دې کې بیا موږ تاسو ورسته به دې باندې خبره کوو صحیح ده په یوزر منیجمنت کې چې دا ایکسپریس اکاونټ څه خبره ده او ډیټابیس اکاونټ څه خبره ده صحیح ده او بل لانګویج ته راځو په کوم لانګویج کې دا موږ په کار ده که نه نو اډوانس کې ما دغه ټول په دې کې چیک کیږي موجود دي یوزر انټرفیس ډیفالت طرز یې هغه هم نو تاسو خپله چیک کولی شئ نو اوس باید موږ تاسو خپل اپلیکیشن چیک کړي کریټ شي هغه کنه به بیا هغه چې کتاب شته ښه دغه آیکن ده صحیح ده خو دا بیا موږ تاسو له وروسته د خپل د لایبرري منیجمنت سیستم چې ده هغه خپل آیکن یې چیک او لګوو او شاته دغه بیکګراوند راولو که نه له وروسته موږ تاسو په دې کې بیا کسټمایزیشن کوو که نه نو راځو دغه د ای لایبرري بیسیس انفارمیشن سیستم په نوم باندې اپلیکیشن موږ چیک کو کریټ کو لومړی ځل به موږ دې ته چیسو داخل شو نو دغه تاسې د ای لایبرري منیجمنت سیستم چیسو اپلیکیشن په دې کې اوس هر څه چې دي یو ام ټي هغه ده اپ ده صحیح ده او په دې کې څه پیج وغیره چې دي نه دي جوړ شوي نو کې په دې کې به موږ تاسو پیجونه جوړو څومره ټیبل هم څه کریټ کړي دي هغه موږ تاسو په دې کې چیک کوو کریټ کوو نو له دې لپاره چې کله موږ تاسو په دې کې ټیبل کریټ کوو لومړی خبره خو دا ده که نه لومړی خبره خو دا ده چې موږ تاسو چې وکړو لومړی سیده فرسټ اف آل هغه ټیبل موږ تاسو کریټ کوو چې هغه چې لري خالص پرایمري کې لري فرسټ اف آل we will create primary just only primary key tables موږ تاسو به چې کوو خالص پرایمري کی لري هغه ټیبل به کریټ کوو نور به موږ تاسو چې کوو نه کریټ کوو او د دې لپاره ولې ځکه هغه کریټ کوو ځکه چې په هغه لپاره پورین کې نه موجوده نو لول به موږ تاسو پرنټ چې کوو لول خو باید پرنټ پیدا شي مطلب پلار باید پیدا شي بیا باید زوی پیدا شي نو دې لپاره موږ چې کوو لول پرنټ کریټ کوو او بیا نور چې کوو کریټ کوو لومړی راځو د کمپنیز په نوم باندې له موږ سره یو ټیبل موجود ده چې هغه خالص پرایمري کې لري صحیح ده کوم پورین کې نه لري نو هغه موږ ته چیک کوو کریټ کوو په دې کې له موږ سره درې ډوله ریپورټس موجود دي ښه په دې باندې مې خبره نه درته وکړه په دې ریپورټس باندې دې باندې خبره کوو ښه راځو کله چې تاسو غواړئ یو پیج جوړ کړئ یو منیو جوړه کوي که نه ځان ته پیج جوړ کړئ د هر یو ټیبل لپاره به تاسو چیک کوئ سپریټ یو سپلیټ ټیبل هغه به جوړوئ پیج به جوړوئ صحیح ده نو کریټ پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې کې له موږ سره یو بلینک پیج ده خالي تاسو هغه به راشي یو ریپورټ در سره راشي ته له دې پیج چې ته ریپورټ جوړول غواړې څه جوړول غواړې فارم ده له موږ سره او دا نور دا ټول څومره مټیریلس دي ابجیکټس دا به له وروسته موږ تاسو دې باندې خبره کوو خو موږ اوس فارم جوړوو دا مطلب موږ انټري کې کوو کمپنۍ به ته اډ کوې که نه اول ته به تاسو ریپورټ هم راځي بیا دغه ریپورټ چې دا فارم چې په دې شکل کې غواړې صحیح ده دا چې موږ کېږو او په ایډیټیبل انټراکټیو ګریډ ډیزاین کې غواړې دا هغه چې دا ایډیټیبل انټراکټیو ګریډ کوم فارم چې دا په دې شکل باندې وي چې کله ته څه کریټ کې ډیټا کریټ کې که نه نو په دې ډیټا کې بیا ته کولی شې چینج هم وکړې یو ته چینج کولی شي لیسټ ویو کریټ کې دا تاسو چې دا نو موږ راځو ریپورټ ویت فارم مطلب دا چې موږ ریپورټ هم راشي فارم هم راته راشي دا دواړه دې راته راشي دغه هلته هم راځي انټراکټیو ګریډ دلته هم راغلی دا کلاسیک ریپورټ موږ ته یې دا دې هم نه وي په دې کې بیا تیار هلته سرچ موجود دی بیا ته سرچ کولی شئ که نه نو هر څه په دې کې بیا تیار موجود دی په انټراکټیو ریپورټ کې او په کلاسیک ریپورټ کې بیا دا موږ خپله چیک خپله موږ تاسو دا چیک خپل د خپل ځانه چې خپل لاجیک استعمالوو د هغه لپاره سرچ باکس جوړوو سرچ انجن جوړوو سر که موږ سرچ وکړو هر څه موږ چیک کوو برابروو سرچ انجن ته موږ خپل هغه ورته سپارو لاجیک خپل چیک سپارو دې پیج ته نوم څه ورکوئ موږ تاسو اوس خپل ای لایبرري منیجمنت سیستم چې دا په پښتو باندې جوړول غواړئ د دې ټول هغه که په انګلیش باندې جوړول غواړئ مطلب د دې نومونه موږ باید مطلب دا پښتو ته جوړول غواړئ پښتو ته ډیزاین کوئ یا که انګلیش انګلیسي ښه راځو لومړی راځو کمپنیز د کمپنیز په نوم باندې
پیج ما چیک کو هغه کریټ کو کمپنیز صحیح ده د کمپنیز په نوم باندې یو ټیبل موږ جوړ کړی دی کمپنی په نوم باندې ټیبل موږ سره موجود ده کمپنی او دغه لپاره ما چې جوړ کو یو پیج ما هم جوړ کو او د دې پیج نمبر سي د هغه څو ده شپږ ده یعنی په سره شپاړس د موږ د اپلیکیشن آی ډي او شپږ د موږ د چې د پیج آی ډي ده بیا موږ سره د پام پیج موډ سي په دوه ډول کې موږ موډونه لرو یو نارمل موډ ده یو ډایلاګ موډ ده په ډایلاګ موډ کې سیده هغه موږ ته چک کیږي یو ډایلاګ بر راکیږي کله چې موږ هغه پیج ته ځو هغه به ډایلاګ کیږي او نارمل دي خالص هغه پیج ته موړي نور به ډایلاګ نه کیږي موږ تاسو ډایلاګ موډ درسي بده کی خبره ده چې دا د هیڅ پیج تر هم وسلو او مده سي نیویګیشن منیو تر جوړاوه او بده کی دومره خبره ده چې د کی نوې منیو ورته جوړه کا نوې منیو موږ ورځکه کمپنی به موږ تاسو ورته کوو د لپاره نوې منیو ضرورت ده او یا هم نه بلې منیو ته چیک او اساین کوو نو دې پرنټ هغه سي دا هغه نو ورته ټاکو ځکه چې د خپل یو پرنټ ده د خپل یو چې ده پرنټ ده کمپنی سي دا هغه چې ده پرنټ ده نو دې لپاره موږ کوم پرنټ منیو نه اساین کوو بیا موږ ډیټا سي دا ډیټا سورس کې موږ درې ډوله هغه لرو ریسورسز لرو کنه یو لوکل ډیټابیس ته موږ تاسو ته دته په سکیل کې چې دا موږ کریټ کړی دا هغه ته موجود ده او مینوالي موږ هغه چیک او ډیټا راخلو بل سیده هغه ریسټ انیبلډ اسکیل سرویس ده هغه د څه مطلب ای پی آی ده تاسو به ای پی آی باندې مخکې معلومات لري اپلیکیشن پروګرام انټرفیس ته دغه رقم یو هغه لري کنه نو اپلیکیشن پروګرام منیجر دغه اپلیکیشن پروګرام انټرفیس دغه رقم یو هغه لري یو سټینډز لري کنه نو دا ای پی آی ده ګوره که تاسو په خپل ډیټابیس کې کنه یا په خپل اپلیکیشن کې د ویدر په باره کې معلومات سټور کول غواړئ کنه او یا هم د ځینو ټرافیک ایشوز په اړه باندې معلومات سټور کول غواړئ نو تاسو به دغه د ګوګل ای پی آی کاروئ شي پی آی به کاروئ د ګوګل ای پی آی به کاروئ بیا به تاسو ډیټا له کوم ځای څخه راځي له ګوګل چې به راځي ځکه ګوګل خپل سرور لري هغه ته د ویدر په باره کې معلومات درکوي او هغه معلومات به ته رالیږي کنه نو بیا دا هم کریټ کولای شي او یا تاسو یو ویب سټ ده له ویب سټ چې تاسو معلومات راخلئ کنه ځینې ویب سټ خلک له ویب سټ چې معلومات راخلي نو تاسو ویب سټ هم ورته کریټ کولای شئ موږ یا موږ ځکه لوکل ډیټابیس باندې کار کوو نو دلته لوکل ډیټابیس چیک کوو کریټ کوو دا لوکل ډیټابیس مو چیک کړی دا کریټ کړی دا بل سورس ټایپ دا سورس خو دې صحیح دا کریټ کو دا د ټیبل په اساس باندې دا معلومات راخلي یا کیوري استعمالوي موږ خو ټیبل جوړ کړی دا نو موږ تاسو به چیک کوو د ټیبل نه معلومات راخلو او ټیبل او ویو سیدا هغه چې دا ویو اونر سیدا هغه ای لایبرری منیجمنت سیستم دا او ټیبل نوم چې دا دلته موږ تاسو چیک کو سرچ کو کمپنی به سرچ کو نو دلته موږ سره کمپنی اب بوکس په نوم باندې چې دا ټیبل موجود ده نو دا به چیک کو موږ تاسو کریټ کو نو دومره خبره پدې کې دا ده کنه موږ چیش ته راغلو فارم پیج ته راغلو یو ګوري ریپورت پیج یو فارم پیج کنه فارم پیج کې موږ تاسو کله انټری کوو ډیټا انټر کوو هغه ته فارم پیج ویل کیږي پدې کې ګوري دا سلیکټ پرایمری کی کالم او منیج بای ډیټابیس رو آی ډي دې ترمنځ فرق شي دا او ځینې خلک لکه زیاتره ډیولپران دا کریټ کوي دا تاسو دا څه دې باندې په دا وس مطلب معنا څه ده ولې دا مشکو ریپورت څخه مطلب دغه ده کنه سکاله ایډیټ کیږي دغه کمپنی خو به ایډیټ کیږي یو وخت کې ته ایچ پی کمپنی اوس غواړي دغه چې باندې بل کمپنی کې دا به ایډیټ کوي کنه نو دې ته هر کالم به هر روبه هغه په کوم هغه سره ایډیټ کیږي په دې آی ډي سره به ایډیټ کیږي دا آی ډي زه تاسو ته یو مثال درکړم د مثال په ډول باندې زه راځم تاسو ته یو دا آی ډي مطلب مثال درکړم کنه او تاسو لږ یو څه معلومات واخلئ صحیح ده لکه سلیکټ نیم او سالري او رو آی ډي سالري او 600 رو آی ډي فرام سکاٹ دا رو آی ډي وینئ تاسو دا رو آی ډي دغه رو آی ډي د هر یو ټیبل لپاره او د هر یو رو لپاره دا مکه رو آی ډي دا مطلب چې د هر یو رو لپاره به دا آی ډي چیک چینج کیږي ګورئ پورته رو آی ډي ته وګورئ دا رو آی ډي وګورئ او دا لاندې رو آی ډي وګورئ یو له بل سره فرق لري کنه ولې فرق لري ځکه چې ته دا یو رو ایډیټ کې به داسې نه چې ته دا رو ایډیټ کې تا دغه معلومات بلې رو ته تللي
نو هغه جست ایگزیکټلی هغه رو چې تا کوم سلیکټ کی هغه وچی کیږي اډیټ کیږي بل رو په دې کې نه اډیټ کیږي نو دې لپاره رو آی ډي نو دا رو آی ډي باندې تاسو پوه شئ نو دا چې سو رو آی ډي سو او بل پرایمری کی خپل موږ تاسو پرایمری کی به هایډ کول ورسته په دې باندې بیا موږ تاسو ورسته چیک او خبرې کوو بل کوم کالم چې ته نه غواړې هغه مطلب نستی رای نو په دې باندې کلیک وکړه او هغه چیک دلته یو څه هغه به ته هایډ کې بنه راځي ابډی سی بلی کنه نو بیرته یې کوي نو هغه دلته راواله صحیح ده دا کلیک کا دا کالم او بیرته چیک دلته راواله هیڅ مشکل نشته او دا چیک کریټ کا نو موږ تاسو یو پیج 600 کریټ سو بس به وګورو موږ تاسو پیج 600 کریټ سو هغه موږ تاسو چیک ولاس کوتلای شو د کمپنیز په نوم باندې دا هم سو کنه کمپنیز به نه کمپنیز باندې کلیک وکړئ دلته موږ سره چی ده دا آی ډي دا کمپنی نیم دا ادرس ده کنه او دا کمپنی ایمیل ده کنه او دا چی ده کانټاکټ بای فون نمبر دا موږ سره ټول چی موجود دي نن تاسو موږ بیا چې باندې خبره کوو ډول د پام باندې خبره کوو د پام پیج نمبر 14 ده 6 کنه او د ریپورت 14 ده کزه دا هغه کلوز کوم او چی وی 5 نو دې باندې موږ تاسو چیک خبره کوو دې باندې ز کریټ هغه کلیک کوم سید او رو آی ډي دلته زه هایډ ځکه چې موږ خو دلته ایډیټینګ نه کوو ریپورت چې به ایډیټینګ کوو او دا کوم آی ډي ست پرایمری کی دا موږ تاسو چیک کوو هایډ کوو ولی ګوره زه دلته انټری کوم سید آی ډي ته مطلب سپارم یو کمپنی سپارم مطلب دی بوکس کوم کمپنی دا مطلب لکه چې دا یو کمپنی دی بوکس مطلب یې مطلب جان کمپنی کنه جانز کمپنی په نوم باندې دا جانز کمپنی په نوم باندې یو چې دا کمپنی موجوده ده ادرس مطلب کابل ده صحیح ده یا خوست یا کابل هر څه مطلب ایمیل دغه ده صحیح ده او فون نمبر دغه ده دا ما کریټ کو علامه سره 600 کریټ سو اوس په دې کې زه دا غواړم ولا دا هغه سي د ایمیل دا جانز کمپنی زه باید دا پرنوم ولیکم ځکه ځین خلک نه پیژ دا جانز کم څه معنی نو کله چې دا ایډیټ کوي خاص او خاص هغه معلومات ته راغله دیغه رو آی ډي دا رو آی ډي چې دا یو غټ بینیفیټس دا کمپنی جانز کمپنی خپل هغه بداته چې سي ایډیټس نو دا درو آی ډي چې وا خو بل خبره ده کنه زه به ستر ځم بیا بدلته لیکم کنه دلته بلی کم سی ولا دوه آی ډي درې آی ډي ځینې وخت کې ځای راځي دا اوس څوم آی ډي ده اوس کته دوه آی ډي به انټر کې زه اوس لاول آی ډي به انټر کوم صحیح ده او دلته لیکم داسې معلومات مې ولیکل کنه داسې معلومات مې ولیکل اوس ګوري څه پیښ شي څه پیښ سوال ایرر ول ایرر ده ځکه چې وی کانټ اډ ډوپلیکیټ پرایمری کی آی ډي صحیح ده دلته ډوپلیکیشن د کې نو ځان نه پیژم کنه ماته معلومات نه بیا زه ایران مستاسو وسو سیستم باندې کنه نو د دې لپاره یو ډیر مطلب ډیر انټرېسټډ یو هغه کویریز لیکم صحیح ده او هغه کویری به دا ډیر صحیح کار به تر سره کوي راځو په هغه باندې خبره کوو دغه پرایمری کی کوم دلته موږ سره موجود ده دا ځل د جې څخه هایډ کوم او دا چې کله زه دلته کوم ریکارډ ایډیټ کوم کوم ریکارډ انسرټ کوم کنه البته به دا اتوماتیک اضافه کیږي یو غټه به موږ ته یو غټه فایده به موږ ته چې سي معلومه سي نو دلته دا هغه چې کوم زه له دې څخه چې کوم هایډ کوم دا به هایډز اوس ګورئ زه په دې باندې کلیک کوم هغه به له ما سره چې وي نه به یې موجود اوس که ته چېرته به بیا هم دلته ریکارډ انسرټ کوي تا ریکارډ به نه انسرټ کېږي ولې یې تا رو آی ډي نشته مطلب دلته مې ولیکل داسې یو شی مې ولیکو دا نور خو له موږ سره هغه نه دي نو دا به نه انسرټ کوي ولې یې تا آی ډي نشته هغه ما هایډ کړي نو ولې دې هایډ کوله هغه به یې ته انټر کړې نو دغه مسله ده اوس څه کوو دلته راځم دا ما چیکه دا ما هغه کله اوس پروسس جوړو دلته موږ سره دلته دوه قسمه هغه دي په دې کې موږ تاسو خپل کالمونه خپل ریژنې ښه د پروسس نه مخکې موږ تاسو په ریژن باندې کار کوو په دې باندې خو پوه شوئ که نه دغه تاسو وینئ دا ځای دې ته ریژن ویله کېږي دې ته څه ویله کېږي ریژن ویله کېږي موږ تاسو دوهم ریژن دلته هم کریټ کولی شو دلته راځم صحیح ده د کمپنیز په نوم باندې ما یو ریژن کریټ کړی ده او زه ورته یم چې چې وکړه ښه کریټ سب ریژن او کریټ ښه دلته راځم دلته ما سره یو ریژن موجود ده او ریژن ما سره کوم ریژن ده ښه کمپنیز ده ما سره دا ریژن موجود ده که نه او په دې ریژن کې زه ورته وایم چې ما د چې کریټ ډوپلیکیټ
ډوپلیکیټ ریژن ماته چیک راوړه ګوره زه دا کلیک کوم څه وخت غواړي چې اوس ګورئ ماته به ډوپلیکیټ ریژن راغلی ډوپلیکیټ راغله که نه نو آی ډي دا سیو ښه مطلب په دې کې چې راځي ډوپلیکیټ ریژن راځي یا دلته زه بل ریژن کریټ کوم تاسو به څه هغه په هغه کې سیده به زه ډیلیټ کړم صحیح ده دلته راځم یو بل ریژن کریټ کوم ستاسو د ریژن پته ولګېږي صحیح ده راځو دلته بله خبره ده موږ آی ډي هایډ کا بیا دلته دا مسله دا وه چې موږ دلته ریکارډ انزرټ کولو خو هغه ریکارډ نه انزرټ کېدو ځکه نه انزرټ کېدو چې موږ هغه آی ډي هایډ کړې وه او هغه آی ډي داسې یو سورس دی او داسې یو هغه ټکس باکس یا ټکس انټري کوم څه هغه نو موجود چې هغه موږ چیک کړې وه انټري کړې وه نو دې لپاره موږ تاسو په ریژن باندې هم پوه شو که نه ریژن لپاره خبره ما مخکې وکړه ریژن مې ډوپلیکیټ کو نه پېژنم څه مسله ونه راغله که نه خو دلته راځم بل یو ریژن کریټ کوم او ریژن ته دغسې یو نوم ورکوم چې مطلب خان ریژن که نه سیاس خال تاسو ته ریژن پته ولګېږي که نه خان ریژن مې کریټ کوم دلته یې ګورو خپله چې آیا ریژن راغلی که نه دی راغلی ښه نو ریژن ته یو چیک او دلته یو بټن کې جوړوم په دې ریژن کې صحیح ده یو چیک جوړوم چې موږ ته خالي یا پیج آیټم کې یا بټن کې جوړوم بټن به کریټ کړئ کې صحیح ده او دې یا به داسې وکړو چې هغه به وکړو صحیح ده د رو سلیکټ رو آی ډي یا سلیکټ کالم به وکړو یو څه په هغه کې به جوړ کړو که نه چې موږ تاسو ته پته ولګېږي کریټ بټن کې جوړوم او دې بټن ته چې ورکوم د پرنټ په نوم باندې یو نوم ورکوم خالي زه تاسو ته دا معلوموم چې دا ریژنې موږ کولی شو دلته 2 3 4 5 ریژنې موږ تاسو چیک کړو جوړې کړو خلاص خبره دلته راځم کېدای شي اوس ماته معلومات وشي خو ریژن معلومات نه کېږي نو ریژن موږ تاسو دلته راغلی ده خو ریژن خبره دغه ده چې پیج دا پرنټ بټن راوړم دلته خان ته او اوس یې ګورم چې راغلی که نه ده راغلی ولې نه ده راغلی ښه نو راځو ریژن چیک او ګورو سبمیټ پیج او ټایوي سیکشن سکیورټي خالي داسې زه تاسو ته معلوم کړم هلته بیا دوهم ریژن راځي دا نه پېژنم دلته لکه چې ده ریژن نه پېژنم چې ولې نه راځي لارج وکړو او بټن سیټ وکړو ها بټن موږ ریژن سیده موږ په غلط ځای کې جوړاو صحیح ده نو راځو دلته دغه ریژن چیک او ډوپلیکیټ کوم دلته ما پیج نمبر نه و ښکړی چیک کړی ځکه موږ تاسو اوس چې سو ریژن 2 ریژن ما په پام کې ریژن کریټ کوم هلته هغه پیج نمبر چې و خطا سوی نو دغه ریژن ده دا پورته ریژن سو دا لاندې ریژن سو بل ریژن راوستی شي څلورم ریژن راوستی پنځم ریژن راوستی شي صحیح ده نو دغه ریژن اني ریژن تاسو په دې ځای کې راوستی شي خو دې ته څه ویل کېږي ریژن ویل کېږي په ریژن کې څه وي په ریژن کې دا وي کالمې وي کالمې له کوم ځای څخه راځي له ټیبل له پام څخه راځي په پام کې موږ تاسو ډیټا له کوم ځای څخه راولو له ټیبلو څخه صحیح شو یعنې په دې باندې تاسو چې وي پوه وي زه دا ریژن بېرته چیک کوم لرې کوم ډیلیټ کوم او په هغه کې چې موږ کوم ریژن کریټ کړی و په پام کې صحیح ده هغه ریژن هم زه چیک نه پرنټ پر باندې هغه راغلی د چې ما کریټ کړی و که نه ریژن دا ریژن چیک کوم د دې لارې چیک کوم ډیلیټ کوم او دا به دواړه موږ ته چې شي صحیح راشي ښه ریژن باندې خو پوه شوئ اوس راځو دلته بله خبره د پروسس ده د څه ده د پروسس ده ګورئ لکه موږ تاسو به اوس چیک او پروسس به جوړوو چې به جوړوو پروسس به جوړوو صحیح ده چې مختلف قسمه پروسس به موږ تاسو چیک او جوړوو دې ته ویل کېږي یو 3 قسمه موږ هغه لرو په نوره باندې بله وروسته خبره کوو یو کمپټیشن ده والیډیشن ده او پروسس ده چې ده پروسس ده
او دلته هم موږ یو د پروسس په نوم باندې چې لرو یو دغه د پروسس په نوم باندې پروسس کمپنۍ د دې څخه موږ چې لرو پروسس لرو ولیډیشن هم لرو له دې څخه له دې دواړو ځایونو څخه تاسو چیک کولی شئ پروسس چیک کړئ کریټ کړئ دلته زه راځم پروسس باندې کلیک کوم پروسس چیک کوم کریټ کوم پروسس ته نوم ورکوم اوټو آی ډي اوټو مطلب څه پروسس نه مطلب څه د پروسس څخه مطلب دا ده چې کله دغه پروسس ترسره کیږي کله دغه انټر کیږي نو دا پروسس دی اتوماتیک ورسره ترسره شي بس به تاسو د پروسس چې وویني پیدا وویني صحیح ده اوټو انکریمنٹ پرایمری کی دا مطلب چې تا پرایمری کی بیا مینولی نه انسرټ کوي چې دا 1 دا 2 اب خپل کیږي اب د ریکارډ سره چیک کیږي خپل کیږي صحیح ده اوټو انکریمنٹ بای او دته پیل سکیل کیری چیک او اساین کو صحیح ده او دلته راځم دلته شی لیکم دته کوډ لیکم چې لیکم کوډ لیکم دلته ورته لیکم صحیح ده سلیکټ انویل صحیح ده مطلب انویل څخه مطلب دغه ده سیما تر واخه په دې کې هغه ماکسیمم کوم انویل سي هغه سیده هغه را تر واخه لکه ټول انویل وګوره او په انویل کې سیده بیا ماته ماکس والیو را واخه چې را واخه ماکس کوم آی ډي سیده د کمپنی آی ډي خپل چې آی ډي وکنه صحیح ده دا ماکس آی ډي را واخه لوړ آی ډي لوړه مخ یو خو مخ انټر سوي دوه آی ډي برخلي کنه ماکس آی ډي را واخه او دته چې کا زیرو کنسیډر کا زیرو کنسیډر کا زیرو دا مطلب چې 15 ده او ته بس دیس کنسیډر کا دا جست 15 ده کنه زیرو کنسیډر کا او یو سره چې کا اضافه کا مطلب دا انکریمنٹ سي انکریمنټیشن لپاره ودا استعمالو او دا بیا چې وکا او دا بیا 25 کې واچوا دا کې واچوا دا کوم پیج ده دا له موږ سره پیج 6 ده او پیج 6 کې له موږ سره چې د آی ډي ده دا به واچوي په پیج 6 کې او پیج 6 کې آی ډي کې او فرام له کوم ځای له کمپنی څخه کمپنی د کیوري باندې بیا غږم ولیډیشن به تر سره کوله موږ سره چې ده په دې کې غلطي موجوده ده غلطي چې موجوده ده خپل چې ګورو خا پیج 6 آی ډي ده خاله موږ سره نو زه به دا وګورم پیج 6 آی ډي له موږ سره موجوده ده او پیج 6 آی ډي له موږ سره موجوده ده فرام کمپنی ا بوکس دلته د کمپنی هغه موږ چیک کوو ټیبل نوم موږ چیک کړی ده هغه تا کړی ده وسی ګورو هغه موږ سره چې سو سکسسفولي ولیډیشن دي چې اوسو سکسسفولي اوسو ها دا ځو لوله دا ولې موږ کریټ کو دي د لپاره چې موږ هر وخت دا نه یو انټر کا 2 منټر کا تاسو ته چې د اپلیکیشن جوړ کې صاحب لګي او مخکې کو او دا مخکې کومه والیو کنه نو دا په کې هر وخت چې کنفیوز وي هر وخت کنفیوژن موجود نو اخر به کې د اپلیکیشن لري کې دا سره کم نظر دا سره کم حساب کنه نو دې لپاره چې کنفیوژن راکسي او موږ نور هم فیسیلیټیز راولو دې لپاره موږ دا کیوري استعمالو او دا کلم چیک او هایډ کوو دې کیوري سره به دغه آی ډي سیده بغیر د دې انټر کې ایگزیکټلی هغه ریل والی به چیک کیږي اتومات ریپورت تاسو کیږي هغه څنګه د به ګوري په انویل کې انویل څخه مطلب دغه ده کنه چې دی به ټولې والیو چې دی کوم ملټیپل والیو چې کوم دی کنه هغه به ګوري په ټیبل کې ټولې والیو چې کوم دی انویل څخه دی ټولې والیو ګوري ابه ګوري او پیغه کې به کومه والیو راخلي ماکس آی ډي به راخلي انویل څخه مطلب ټولې والیو ګوره ټولې والیو څومره انویل څومره والیو دی په دې کې کنه د آی ډي پرایمری کې هغه ګوره او ماکس والیو را پیدا کا او هغه ته زیرو کنسیډر کا چې کنسیډر کا زیرو کا اوس کته مطلب یو کې عادت او شپږ اضافه کې دا مطلب چې زیرو کنسیډر کا دې نشته هغه یو اضافه یو کنسیډر کې دوی کنسیډر کې کنه زیرو کنسیډر کا اصل خو باغه سلوري خو دې به کنسیډر څو کوي زیرو کوي او لږه سره بده یو اضافه کې هغه څوسي 15 بسي او کوم ته به اساین کې دغه پیج ته به اساین کې انټو کوم پیج آی ډي خو ویني پیج 6 په نوم باندې دا فارم جوړ کړو دې فارم آی ډي سو او شپږ نو پی او شپږ آی ډي دا مطلب چې دی پی د پیج نمبر او شپږ ته به آی ډي ته اساین کې اوس راپورټ ته خو مخکې نمبر ورکړی دي دوه ریکارډ کې موجود دي که یو ریکارډ موجود دی اوس هغه ریپورټ ګوره ریپورټ چې ډیټا لا فارم چې راځي موږ تاسو په فارم باندې خبره کوو ګوره دا نمبر چې د ما دا هایټ کړی د دې کې مخکې یو آی ډي موجوده ودلته کنه ای آی ډي ته دا اتومات ساين کوي کله چې غاډي تاسو کو تاسو کله دا کریټ بټن باندې کلیک وکړئ هغه اتومات به ریپورټ ته ریپورټ کوم کار نه لري صحیح ده دا به اوس هغه ته ولاړ شي ابډکس کله کریټ بټن وای هغه بلاړ شي ریپورټ صحیح سو او لکم ټیبل څخه ل کمپنی اب بوکس څخه
دا موږ تاسو اوکې کو. ها یو بل خبره هم په دې کې هغه موجوده ده. دا پروسس سیدا پوینټ لکه دا پروسس د مطلب څه وخت تر سره شي. ای پروسس په وخت کې تر سره شي څه وخت زه ورته وایم افټر سبمیټ کله چې د کریټ بټن ووهم هغه د اتومات چې سي اساین سي. ها افټر سبمیټ خو دی ویلې خو کوم بټن باندې ته غواړې ته ما څلور پنځه بټن جوړې کړي ته کوم بټن باندې غواړې زه ورته وایم کوم بټن باندې کریټ بټن باندې او کریټ بټن مې کله ورته ووالو او دا به چیک کې اوکې کې او هغه بل تاسو نه چوي موجود دی. اوس ګورئ زه اوس چیک کوم نه والي اساین کوم دلته تاسو آی ډي وی نه آی ډي ستا نشته کنه. کمپنی سي دا دلته هم خانز کمپنی ښه صحیح ده او د خانز کمپنی له ما سره چې ده موجوده ده ښه کمپنی او ادرس یې سیده د دې مطلب ادرس یې سیده هغه پاکستان ده صحیح ده په پاکستان کې ده دا کمپنی او ایمیل هم مطلب دغه ده د ټلیفون نمبر ده دا شی ده کنه او ټلیفون نمبر ما یونیک اخیستی و صحیح ده نو په دې کې به زه اوس که چېرته دا کوم بیا ما ته هم ایرر راکوي نو زه ته یو ډیجټ پکې چیک کوم تغیروم او دې باندې کریټ کوئ دوه اتومات چې سوه دوه چې سو ما خو دوه نه دي انټر کړي ګوره او دوه چې راغلل اتومات راغلل اوټو انکریمنټس نو دا چې سوه دغه غټه پیدا سوله. نو دا تاسو اپلیکیشن او مور تاسو نن په کمپنیز باندې کار وکړو کمپنیز ټول کار مو چیک او خلاص کو باقي راغله د دې نور سیس د دې نور لی اوټ هغه هم بیا تاسو چیک ولا سي بدلولا سي دا ټول بیا په دې کې چې دی موجود دی بیا تاسو له دې لاري ټول چیک ولا سي چینج کولا سي ا دې نمونه هم ور بدلولا سي پښتو ته اړولا سي چون کې تاسو دا پښتو نه اخ کوي نو بیا هم اخ کولا سي نن لپاره دا عمره بس تا بیا نور ان شاء الله سبب دی